رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوښتنه وکړل چې زه داسې کوم چې زه به نکاح به نه کوم، نکاح به پرېږدم، د نکاح څخه به ځان ساتم، زه به کوشش دا کوم چې ټوله زندگی د الله په عبادت کې تېره کړم، نکاح نه وکړم. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ده باندې رد وکړي او دی یې له دې کار رامنع کړي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وایي رد رسول الله صلی الله علیه وسلم على عثمان ابن مزعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن مزعون رضی الله عنه باندې رد وکړي چې ته به داسې نه کوې، نکاح دا د زما او د ټولو نبیانو سنت عمل دی، نکاح به کوې. التبتل، تبتل ودې ته وایي چې سړی نکاح نه کوي، او یا ودې ته وایي چې یو انسان دا وایي چې زه به نور حج به نه کوم. دا د حج په روایت کې هم دا روایت تېر سوی. ولو اذن له لاختصینا، صحابي مبارک وایي که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجازه کړې وای موږ به دونه مبالغه کړې وای د نکاح په نه کولو کې چې حتی ځانونه به مخصیان کړي وای. لیکن دا د الله جل جلاله خوش عمل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې څونه د مؤمن مسلمان وس کېږي د هغو نه فورا در بلوغ وروسته د حلال نکاح کوشش به وکړي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ده دې کړې وای چې یوه ښځه دې په خپل کور کې زړه سي، د خپل مور و پلار په کور کې دې یوه ښځه زړه سي، نکاح دې نه کوي، ډېرو بیبیګانو به دا رقم کړي وای چې هغو به نکاح نه وای کړې. او که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم و خپل صحابه کرامو ته دې اجازه کړې وای چې تاسې نکاح مه کوئ، د نکاح ضرورت نشته، خالص د الله تبارک وتعالی عبادت ترسره کړي، نو ډیر صحابه کرامو به د نکاح د کولو څخه ځان ساتلی وي. حتی صحابه کرام وایي موږ به کوشش دا کړی وای چې موږ به ځانونه خصیان کړي وای خو نکاح به م نه وای کړي.